ښځه د خاوند نه په کوم څیزونو ډېره خوشحالیږي؟ اکثره له خاوند دغه سوچ کوي چې یوې ښځې له ګرانې تحفې راوړي، ګران کور ورله راوړي، پیسې ورله راوړي، نو په دې سره به ښځه خوشحاله شي او د خاوند زړه به وګټي. خو داسې بالکل نه ده. په نننۍ ویډیو کې به درله د ښځې او خاوند د رښتینې محبت راز ښکاره کومه چې په کوم څیز سره رشته مضبوطیږي او په زړونو کې محبت سیوا کیږي، هغه کم کار دی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. مینه محبت صرف د جسماني یا د بدني تعلق یا د روز مرګ خبرو نوم نه دی. دا یو احساس دی چې د زړه نه راوځي، لفظونو او رویو سره ظاهریږي. د ښځې دپاره د خاوند مینه د هغې زندګي سکون جوړیږي. خو مسله دا ده چې ډېر سړي ناخبره دي چې د ښځو زړونه څرنګه وپېژنو. ښځه غواړي چې خاوند دې وپېژني، هغه واوري او د هغې د جذباتو قدر وکړي. که یو سړی دا هر څه شروع کړي، نو یو رشته به د عام تعلق نه زیاته اوچته شي او محبت او اعتماد او د خوبصورتۍ بندن به جوړ شي. چې کله ښځه خبرې کوي، نو صرف یې اورئ نه محسوسوئ. د هغې جذبات، خفګان او خوشحالي وپېژنئ او کله ناکله دا الفاظ ورته ویل چې زه تا ډېره ښه پېژنم. نو صرف دغه یو جمله هم د مینې دپاره ډېره غټه معنی لري. د ښځې د کپړو، د خوراک او د ګرځېدو تعریف کول. وړوکي شان خبره، نن ته ډېره ښکلې ښکارېږي. د هغه ښځې په زړه کې خوشحالي دومره راځي چې هغه بیان کولی نشي. خپلې ښځې سره وخت تیر کړئ. موبایل او ټي وي نه لږ لرې شئ. خپلې ښځې سره خبرې وکړئ. د هغې د ورځې باره کې تپوس وکړئ. وخت د ټولو نه قیمتي تحفه ده. د محبت اظهار صرف په لفظونو کې نه، د موچي په اخیستو کې هم کیدلی شي. د ښځې لاس ونیسئ، یا یې په تندي باندې ښکل کړئ او په نرمۍ سره غاړه ورکول. دغه کارونه د بند زړه دروازې کولاوي. مینه هغه ټیم مکملیږي چې هغې سره عزت خوب وي. خپلې ښځې له د نورو په مخامخ یا د بچو په مخامخ احترام ورکړئ. دغه اصلي محبت، نه چې تاسو یې د خلکو یا د خپلو بچو په مخامخ بې عزته کړئ. په آخره کې دغه خبره په یاد ولرئ، یو محبت کوونکی خاوند د خپل ښځې د دنیا د ټولو ښایستهوالو احساس جوړیږي. که تاسو هم غواړئ چې ستاسو رشته همیشه محبت او سکون نه ډکه وي، نو نن نه د خپلې ښځې په لفظونو کې نه، بلکې دغه کارونه په عمل کې او مینه ورسره وکړئ.